السلام علیکم ملګري ستاسو سره نن ډېرې خوندورې جالبې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یو بیا حاضر شوی ما ټیکنیکل نکی په دې هیله چې تاسو سره جوړ شال وي څنګه ملګري مونږ کولای شو چې هر چاته مونږ په واتساپ کې عکسونه یا تصویران چې کوم دي ورلږي ملګري هر څوک یې کتلی شي خو ستاسو ملګري نن دا خوندوره طریقه وړي چې تاسو څنګه کولای شئ ملګري چې خپل عکسونو ته یا تصویرانو ته خپل د خوښې پاسورډ ورکړئ ملګري چې هر چاته ستاسو خپل عکسونه ولږئ بهر به پاسورډ نه هیڅ کې نشي خلاصولی که ستاسو پاسورډ ورته سینډ کړه ملګري ها کس چې کوم دی کتلی شي چې نه ملګري بهر به پاسورډ نه څه کس نشي کتلی ویډیو اخره پرې وګورئ دا ویډیو ته سره لایک کړئ که تر اوسه پرې ستاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړئ په دغه سیر سبسکرایب دې کلیک کړئ په ګنټې نشان دې کلیک کړئ پس په عالم دې کلیک کړئ چې زما هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن ستاسو ته په نورو ویډیو نه مخته که څرنګه چې ستاسو ملګري په اول ځل د موبایل سکرین ته راغلی سئ ملګري ستاسو دلته راشئ دلته ستاسو په خپل موبایل کې پلی سټور اکاونټ را پیدا کړئ دلته ما سره چې کوم دی دلته دغه پلی سټور اکاونټ موجود دی ستاسو دلته راشئ دلته ستاسو ملګري په دغه پلی سټور اکاونټ باندې کلیک وکړئ چې کله ستاسو ملګري دلته په دغه پلی سټور باندې کلیک وکړل ګورئ ملګري ستاسو دلته دغه پلی سټور خلاص شي ستاسو دلته راشئ دلته ملګري ستاسو په سرچ کې د یو اپلیکیشن نوم ورته ولیکئ زه دلته ورته لیکم LMG2 چې کله تاسو LMG2 اپلیکیشن نوم ورته ولیکل ستاسو دلته راشئ ستاسو ملګري دلته دغه لاندې سرچ کړئ دلته زه راځم ملګري دلته ستاسو په دغه لاندې سرچ آپشن دې کلیک کړئ چې کله تاسو دغه سرچ کړئ ګورئ ملګري دلته دغه دریم اپلیکیشن دی دغه تیریو دغه ډاونلوډ آپشن یې ورسره ورکړئ د ستاسو دلته راشئ په دغه اپلیکیشن دلته ملګري ستاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه اپلیکیشن دې کلیک وکړئ ملګري که تاسو چیرې غواړئ چې دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ تاسو دلته راشئ په دغه اپلیکیشن په دغه شین خاتم دې کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه اپلیکیشن دې کلیک وکړل دلته ملګري ستاسو ته ډاونلوډینګ روان شي دغه اپلیکیشن چې کوم دی ملګري ستاسو دغه اپلیکیشن د موبایل اوس سکرین ته را ډاونلوډ شي صحیح ده ملګري لږ انتظار ستاسو ورته وکړئ ځکه چې ډاونلوډینګ روان دی دلته ملګري دغه چې کله ورسي بیا دلته ستاسو بیا هم زه در ښکاره کوم صحیح ده ملګري لږ انتظار ستاسو ورته وکړئ ګورئ ملګري دغه اپلیکیشن هم دلته ورسېدل دلته بیا لږ تاسو انتظار ورته وکړئ چې دلته ملګري ماته د موبایل سکرین ته چې کوم دی دغه اپلیکیشن رینسټال شي صحیح ده ملګري دلته لږ کې ټایم غواړي ځکه چې انټرنیټ هم ملګري سلو دی بل دغه کومه کیمرا چې زه ریکارډینګ پې کوم ملګري دغه کیمرا چې کومه ده دغه کیمرا ملګري هغه چې کوم دی انټرنیټ دغه ملګري ورنه بند کوي هېڅ کار نه کوي صحیح ده ملګري چې کله دغه اپلیکیشن ما د موبایل سکرین ته انسټال شي دلته ستاسو ته ملګري بیا هم دلته دغه اپلیکیشن در ښکاره کوه صحیح ده ملګري لږ انتظار کوئ ځکه چې ستاسو په دغه انتظار که وکړئ ملګري ستاسو د دغه اپلیکیشن نه څه پیدا هم حاصله کړئ صحیح ده ملګري لږ انتظار ستاسو ورته وکړئ باید چې ملګري ماته دلته دغه اپلیکیشن ورسي زه راځم ملګري دغه ریکارډینګ کیمرا لږ بندوه چې دغه اپلیکیشن ماته زر ورسي که دغه اپلیکیشن ستاسو د ځای نه نشئ ډاونلوډ کوئ د پلی سټور نه ستاسو د یوټیوب د ډسکرپشن نه هم چې کوم دی پاکه مې لینک لیکلی وي د اپلیکیشن هغه ځای نه هم ستاسو را ډاونلوډ کولی شئ ګورئ ملګري دلته ورته دغه اپلیکیشن چې کوم دی ملګري دغه اپلیکیشن ماته را ډاونلوډ شه صحیح دی ملګري د موبایل سکرین ته انسټال شه دلته زه غواړم دلته زه هم ملګري دغه اپلیکیشن را پیدا کړو صحیح دی ملګري ګورئ ملګري ستاسو ورته دلته ملګري ستاسو چې دلته دغه اپلیکیشن ښکاري ګورئ دغه اپلیکیشن ماته را ډاونلوډ شه ستاسو دلته راشئ دلته ستاسو اول وارې په دغه اپلیکیشن دلته ستاسو کلیک وکړئ چې کله ستاسو ملګري دلته اول وارې په دغه اپلیکیشن د ستاسو کلیک وکړل ستاسو ملګري باید دلته دغه راخلاص شي ګورئ ستاسو دلته راشئ په دغه جام آپشن دلته ستاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه جام آپشن دې کلیک وکړل ستاسو دلته کیمرا هم درکوي دلته ګیلري درکوي ستاسو دلته راشئ پاس په ګیلري آپشن دلته ستاسو ملګري کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه ګیلري آپشن ته کلیک وکړئ دلته راشئ دغه پرمیشن ور آن کړئ ګورئ چې کله تاسو دغه پرمیشن ور آن کړل دلته ملګري
ستاسې چې هر یو تصویر خوښېږي چې بل چاته یې ولږئ پاسورډ ورکړئ. تاسو پاسورډ څنګه ورکوئ؟ دغه لپاره ستاسو راشئ په تصویر دلته ټیک نشان ولګوئ، بیا اوس په ډن ته کلیک وکړئ. چې کله تاسو ملګري دلته په دغه ډن آپشن ته کلیک وکړئ، ګورئ ستاسو ته چې دلته ملګري دغه په منځ کې آپشن درکوي، تاسو دلته راشئ په دغه آپشن ته کلیک وکړئ. دلته ستاسو ته راشئ، دلته ملګري په دغه اول سر کې خپل نوم ورته ولیکئ. ستاسو چې غواړئ چې هر قسم ته نوم ورته ولیکئ ورته لیکلی شئ، که نه غواړئ بیا هم نه شئ ورته لیکلی. ستاسو باید راشئ دلته ملګري چې کله ستاسو دغه ورته ولیکل دلته راشئ ټیک نشان په دغه دویم آپشن ته کلیک کښېږدئ، بیا راشئ دریم آپشن ته. دریم آپشن کې دلته ملګري ستاسې خپل هر قسم ته پاسورډ چې غواړئ چې دغه تصویر ته یې ورکړئ. ستاسو ملګري دلته راشئ، دلته ستاسو پاسورډ ورکړئ. ګورئ دلته ما دغه پاسورډ ورکړل. ستاسو ملګري چې کله دغه پاسورډ ورکړل بیا راشئ ملګري دلته په دغه اوکیم د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه اوکیم د کلیک کړئ دلته دغه پرمیشن ستاسو ور ان ختم کړئ. که ستاسو دغه نشئ ختم کولی دلته پوسیو هم ستاسو درکوي، هم ور ختم کولی شئ. دلته ستاسو راشئ په دغه شیر آپشن ته دلته ستاسې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه شیر آپشن د ملګري کلیک وکړل دلته ستاسو راشئ په واتساپ نه کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه واتساپ نه کلیک وکړل ستاسو ملګري دلته راشئ، دغه ملګري ستاسو چې هر یو ته هغه کس یا تصویر چې کوم ورلږئ ستاسو دلته راشئ ملګري په هغه ملګري هم د کلیک وکړئ. ګورئ دلته ما په دغه ته د کلیک وکړئ، بیا راشئ په سیڼ هم د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په سیڼ د کلیک وکړل ګورئ ملګري دغه هغه کس چې کوم دغه ورته ورسېد صحیح ده ملګري، په خپله ورته کتلی شئ. دلته ملګري زه غواړم چې دلته ایس په هغه قسم د کلیک وکړل. چې کله دلته ما په دغه هغه قسم د ملګري کلیک وکړل دلته ملګري چې کوم دی د ما نه دلته پاسورډ غواړي. ستاسې که پاسورډ ورچول خو دغه هغه کس چې کوم دی دغه راخلاصولی شئ، یا بل چا ملګري دغه پاسورډ ستاسې چې چاته ولږل دغه پاسورډ که کله ستاسو ور ولږل هغه یې نشي خلاصولی. دلته زه دغه پاسورډ ورلږم وروایم صحیح ده. ګورئ دغه مو ورولل، بیا دلته ملګري زه راغلل ستاسې دغه هغه کس چې کوم چاته ور ولږل دلته راشئ، دلته ملګري هغه پاسورډ چې کوم ستاسې هغه کس ته پاسورډ ورکړی هغه پاسورډ ور ولږئ، بیا دغه په طریقه سره د هغه کس چې کوم دی دغه کتلی شي، یعنې په بله طریقه سره چې کوم دی ملګري دغه نشي کتلی. صحیح کړه ملګري؟ انشاءالله ملګري ستاسو دغه ویډیو ته خوښ وړ ګرځېدلی وي. صحیح کړه ملګري؟ که تر اوسه پورې زما چینل ستاسو نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زما چینل